چې په پښتونخوا کې که په کوټه کې د لې جنگ ده، په پښتونخوا کې که په کوټه کې د لې جنگ ده، زه دومره وایم د پښتون په علاقې جنگ ده. مثلا ملا صاحب زه د چا طرفداري وکړم؟ مثلا ملا صاحب زه د چا طرفداري وکړم؟ مثلا کور کې مې د پلار او د ادې جنگ ده. مثلا ملا صاحب زه د چا طرفداري وکړم؟ مثلا کور کې مې د پلار او د ادې جنگ ده، او ګوتې مو پورته کړې څوک څوک به تیار شي ورته. ګوتې مو پورته کړې څوک څوک به تیار شي ورته. که یعقوب غږ کړ چې ډیورنډ باندې د شپې جنگ ده، او ګوتې مو پورته کړې څوک څوک به تیار شي ورته. که یعقوب غږ کړ چې ډیورنډ باندې د شپې جنگ ده، هغه حیران دي چې کابل نو څنګه ماتې راکړه. هغه حیران دي چې کابل نو څنګه ماتې راکړه. اوس د نړۍ او نړیوالو په همدې جنگ ده. هغه حیران دي چې کابل نو څنګه ماتې راکړه. اوس د نړۍ او نړیوالو په همدې جنگ ده. باوره څه وکړم څه او کوم طرف ونیسم؟ باوره څه وکړم څه او کوم طرف ونیسم؟ بهر کوڅه کې مې د خور او د هغې جنگ ده. باوره څه وکړم څه او کوم طرف ونیسم؟ بهر کوڅه کې مې د خور او د هغې جنگ ده. یو نظم ده چې یو چا کړې په دې خاوره بیګا د شپې حمله ده، پوهېږم نه چې دا اوس لیونی ده که نشه ده. یو چا کړې په دې خاوره بیګا د شپې حمله ده، پوهېږم نه چې دا اوس لیونی ده که نشه ده. دا ویښ کړې او دا پوه کړې زما له کارنامو. زه سوال درته کوم نړیوالو هیوادو، دې خاورې پرې ایښی چاته نه ده، ضرور به درکړي تا ته خپل ځواب. کوي له دهشتګر سره د یوې ذرې ذرې حساب. دې خاورې په ژوندون چاته ټیټ کړی نه ده سر، راغلی د هر یو ترهګر سره ټکر. دا خاوره وه چې ماتې کړ چنګیز و که مغول، ځواب یې ما ورکړی چې هر چا کړی یرغل. انګریز و که پرچم که شوروي و اتحاد، ما داسې چیغه وکړه چې سبیلون الجهاد. ناټو ته خو دې پام ده چې مې ماته کړه پرون، له ځانه یې جوړ کړی و د نن دور قارون. ستا هیر دي زه هغه یم چې ولکه مې تر تنګي وه، په ټول آسیا کې د سلطان امپراتوري وه. لسګونه کاله ومې کړه پر ټولو پاچاهي، هرمز تنګي نیولې له تهرانه تر ډهلي. بچي لا د میوند شته او ټپې کوي ملاله، زلمیان دې پاته روزي لا همدا سپېڅلې خاوره. اتوره د بابا مې د انګریز په وینو سره ده، اوس هم لا په ګودر کې د میوند ټپه توده ده. دا خاوره هر سهار ورکوي خپل بچي ته مینه، تیار هر بچی ده چې ترې زار کړي خپله مینه. ملالې میندې اوس هم چې واړه بچي تړي، په شان د زولنو یې جوړې کړي وي سزني. استاد مو په مکتب کې ورکوي داسې مثال، د خاورې او مورکۍ مو هیڅ فرق نشته د مثقال. ملا امام غږیږي له حدیث او له قرآن، او وایي چې الحب الوطن من الایمان. شپونکی چې د ډیورنډ په سر وهي کله چکر، له لارې نه لاس جګ کړي سلام پر پېښور. شپونکی چې د ډیورنډ په سر وهي کله چکر، له لارې نه لاس جګ کړي سلام پر پېښور. منم چې زه یو څو ورځې له جنګ یم قرار شوی، چې بل فکر ونه کړې ګوره نه یم ستړی شوی. ځواکونه د ملا یعقوب لړي زړې جذبې، بدلې اعلانه دي ها د جنګ سپېرې جامې. که بیا میدان ته کښته شي شروع کړي بیا جګړه، یو بل د ابراها لښکر به بیا شي راچپه. د وخت ثاني موسی د په همدې خاوره ګرځېږي، لښکر د فرعونیت برودي نیل کې بیا ډوبېږي. په ټول د تاریخه کې موږ بایللی نه دی جنګ، همیشه موږ کړی دی په دین او خاوره ننګ. تکتیک د بدرالدین به یو ځل بیا شي را تکرار، تیار به فدایان چې د پنجاب په لور روان. عمر به بیا ټک ټک کړي د فرعون دروازه، که جنګ ته اراده لرې میدان ته شه راځه. بیرغ د ازادي به بیا رپېږي په خیبر، سرباز به وي ټومبلی د چنټې سر ته خنجر. واړه ماشومان درومي به مکتب او مدرسې ته، ځوانان به روسل کېږي بیا سپېڅلې عقیدې ته. پر ذکر ښه بړنګه شي او ټول به یې شي جال، هر سحر به ناکام شي د هغې باغي د جال. کابل به را پخلا که مروره پښتونخوا، ښه ټینګه غېږ به ورکه ورک ورک بیشي پیدا. په ګډه به بیا لمانځي ازادي او خپلواکي. ننګرهار به ترنم کړي پېښور انانسري، په څوکه د شمشاد به نوشته کو نوم نښان. په سپینو تږي ولیکو چې لوی افغانستان، ښکاره چې ښه له لرې شي دا رسم به کو پلن. تاریخ به نوشته کړو چې 15,000 کلن، تاریخ به نوشته کړو چې 15,000 کلن. ډېره